بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ستړي مه شئ. ودان میډیا درنو لیدونکو، دا چې نن یو ځل بیا د کرکټ په زړه پورې خبره کې له تاسو سره یو. ناساو کاونټي انټرنیشنل کرکټ سټیډیم په اړه باندې تاسو ته وضاحت یا معلومات درکړو. دغه لوبغالی ده چې په 90 ورځو کې په پوره ډول باندې بشپړ شو او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دا لوبغالی په امریکا کې دی، د نیویارک پر څنډو کې دی یا نیویارک ته نږدې دی. د 40,000 نندارچیانو یا د لیدونکو د ناستې ځای هم لري. د دې ترڅنګ دا لوبغالی په 4 ټرپ وکټو باندې هم سمبال دی، یعنې ګراسي وکټې دي. او جالبه دا ده چې 6,000 کیلومتره مزل په سمندري کښتۍ کې کېږي او دغه وشتنځایونه یا وکټې دغه هېواد ته رسېږي. د دې نه علاوه ډېر بهترین او په زړه پورې سټیډیم ځکه دی چې پاویلین هم لري. د دې نه ترڅنګ د امپایرانو لپاره او د لایف بروډکاسټ لپاره هم په زړه پورې تعمیرونه پکې هم جوړ شوي دي. جالبه دا ده چې د نړیوال جام څخه وروسته به د نندارچیانو ځای په بشپړ توګه ویجاړ شي، ځکه دغه موقتي جوړ شوی دی او دغه وروسته به اساسي ډول باندې ورغول شي. جالبه دا ده چې په 90 ورځو کې د دغه لوبغالي آوټ پیډ یا هغه ځای چې ګراسي دی او لوبه پکې ترسره کېږي، یعنې یقینا چې ډېر ښایسته او په زړه پورې جوړ شوی دی. ناساو کاونټي انټرنیشنل کرکټ سټیډیم کې به په 9 جون د پاکستان او د هندوستان ترمنځ په زړه پورې شلوریزه نړیواله سیالۍ ترسره شي. که څه هم هندوستان او پاکستان په نړۍ کې د کرکټ په ډګر کې حریف بلل کېږي او د نړۍ ډېری کرکټ مینوال د دوی سیالۍ په تمه وي. یا لوبغالی یو بله تاریخي ورځ هم له ځان سره لري. که زموږ معلومات مو خوښ شوي وي او یا په راتلونکي کې غواړئ چې د کرکټ په اړه او داسې نورې تفریحي ویډیوګانې ووینئ، نو راځئ زموږ سره یو ځای شئ. تر بیا ښې چارې.